په پلازمینه کابل کې د نشه یي توکو د پلور 18 کسیز بانډ کشف او نیول شوی دی. دغه 18 کسیزې ډلې چې په همغږۍ سره د کابل بېلابېلو ساحو کې د نشه یي توکو پیر او پلور کاوه، د فرضي ولسوالۍ امنیه قمندانۍ امنیتي ځواکونو لخوا په یو لړ کشفي عملیاتو کې نیول شوي دي. د یادې قمندانۍ د کنټرول آمر قاري رفیع الله خالد وایي دوی د بېلابېلو ولسوالیو او ولایتونو د اړوند ارګانونو په مرسته دغه کسان نیولي دي. په دو عملیاتو کې موجود مختلفو حوزو ولسوالیو او حتی په ولایتو کې د عملیاتو صورت ونیو. هغه کسان چې مواد مخدر خرڅوي یا نور د اسلام خلاف د شریعت خلاف کارونه کوي، هغې ته مو اول درخواست دا دی هغو کسانو ته چې تاسو د دوی خپل شومو کارونه لاس واخلئ او که چیرې لاس ونخلئ انشاءالله مجاهدین ټول ارګانونه تاسو ته متوجه دي او انشاءالله العزیز ډېر ژر به مو ونیسي. په ورته وخت کې د فرضي ولسوالۍ امنیه قمندان مولوي اقبال احمد انتقام وایي د تورنو کسانو سره یې څه کم 33,000 زیکب ګولۍ، له 14,000 څخه زیاتې ټابلیټکا، 23.5 کیلوګرامه چرس او 7 ارادې موټر نیولي دي. موږ د کشفي پرسونل د اطلاع په اساس باندې عملیات ترسره کړل چې دغه عملیات تقریبا 10 ورځې وخت واخیستو. دغه عملیاتو په نتیجه کې تقریبا موږ 18 کسان مظنونین نیولي دي چې د دغه مظنونینو سره موږ 7 ارادې موټر نیولي دي. دا هغه موټر دي چې دوی په دغه موټرو کې یو ځای نه بل ځای ته مواد مخدر انتقالول چې زیکب تقریبا 22,996 زیکب په ګولۍ ورسره نیولي دي او 14,390 د ټابلیټکا ګولۍ ورسره نیولي دي چې جمله کېږي 46,115 ګولۍ کېږي چې ټابلیټکا هم دي او زیکب هم دي او تقریبا 23.5 کیلو موږ د دوی سره چرس نیولي دي. په 10 ورځو عملیاتو کې مو دغه شیان ټول راوړي دي، دلته موږ سره موجود دي. د مخدره توکو پلورونکو چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی وایي دوی به ځینې مواد له بهر هیوادونو راوړل او د کابل بېلابېلو ساحو کې خرڅول. دوی دغه راز په خپل اعمالو پښیماني ښودلې او له نورو یې غوښتي تر څو له دغه ناوړه عمل څخه ځان وساتي. توصیه بکنم همراه از یک چند باره گرفتیم تا 1 کیلو را انتقال دادن، 1 کیلو را انتقال دادن، تابلت 100 تا 50 تا 70 تا زیکب 50 قوطی که از ایران آمده در اینجا کار مواد مخدر میکردیم. 2 موتر بودیم پخش میکردیم از سرای شمالی تا کوتل، از کوتل تا سرک شکردری جا توزیع داشتیم. نصیحت ما برای جوانان عزیز این است که در این راه آغشته خود نکنند. راه خوب نیست، کار خوب نیست، چی فروشش، چی استفادهش، چی هر نوع کار از مواد مخدر باید جلوگیری کنند. به خاطر موادهای خراب شیمیایی، کیمیایی در این گت میشه و جوانای افغانستان از بین ببره. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت له واکمنېدو راهیسې په ټول هیواد کې د مخدره توکو د کښت پیر او پلور، اداري فساد او ناامني د صفر تر کچې را رسېدلې ده.